د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې سرلنن څخه به په ټول افغانستان کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروسه پیل شي. د یاد وزارت مسؤلینو د یوې خبري غونډې پر مهال د دې پروسې د پیل کولو د خبر ترڅنګ دغه راز یاده کړه چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به د دفاع وزارت په مرسته غنم ولېږل شي او هلته به د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي. غنم زموږ ستاسې د وطن خوار او بېوزله او د فقر او د قحطۍ سره مواجه ولس ته غنم د کار په مقابل کې توزیع شوي دي او دا پروژه لله الحمد په ډیر بریالیتوب او په ډیر سرعت او استعجالیت باندې تطبیق شول. همداراز باید ووایو چې د دې اړوند په نورو سیلاګانو او ذخایرو کې چې موږ کوم موجوده شی لرو یوازینی دا نه د افغانستان د اسلامي امارت بله پرېکړه ده چې مثلا کوم خوراکي مواد چې د کومې ادارې او وزارت سره موجود وي هغه دې په استعجالیت سره او هغه ولایتو ته رسیدګي وسي چې کوم ځای کې اضطرار حالت دی او ورته احتیاج حالت دی. زموږ ستاسې ولسونه د قحطۍ او د فقر او د بېوزلۍ سره مخ دي. د دوی په خبره په دې کار سره به لا یوې خوا د خلکو اقتصادي ستونزې راکمې شي او بل خوا به ورسره د کار زمینه هم برابره شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت زیاتوي چې هڅه کوي په هیواد کې له هرې ممکنې لارې د دې هیواد بزګرانو او دغه راز هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. تاسو ته معلومات شته چې یو د یو چا د احتیاج نهایت ټاکل دی. ما مخکې په خبرو کې وویله هغه به دغه غنم ونه کولی شي چې د یو چا احتیاج د نیت ټاکلو دپاره دا یو کفا شي. خو لله الحمد هغه کسان چې اوس په استعجالي طریقه باندې په اضطراري حالت کې دي په بحراني حالت کې دي د هغو دپاره په یو اندازه اکتفایي شکل باندې دا غنم کولی شي چې پر بازارو باندې پر قیمتو باندې د خلکو هغه اضطراري او استعجالي حالت خودکفا کړي. د یادولو ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروسه په داسې حال کې پیل کیږي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده.